وړانګې دسترخوان هوار کړ. له مستو ډکه کاسه یې کېښوده. ورو یې وویل راځئ. یوه هم حرکت ونه کړ. بوډۍ پرته وه. شېرګل بلې لمپې ته وچې سترګې نیولې وې. ورېندار یې ماشوم مړاوه. ماریا هم یوه کونج ته ناسته وه. وړانګې څه ونه ویل. د ماریا تر څنګ غلې کېناسته. بوډۍ ته یې وکتل. د کېږدۍ پر ټاټ یې د جړو ویښتو او تیرې پزې اوږد سیوری ښکارېده. ټول غلي وه. یوه هم څه نه ویل. کله کله به ماشوم د وریجو په ګولې پسې چیغه کړه. ماریا ورو ولاړه شوه. له کېږدۍ ووته. د باندې سوړ باد چلېده. سپوږمۍ نوې راختلې وه. نری ښکارېده، خو بیا یې هم پر دښته خړه رڼا پرته وه. ماریا په یوه هواره تیږه کېناسته. سپی ورغی. لکه یې وخوځوله. پښو ته یې پرېوت. ښه شېبه ووته. سپي سر پورته کړ. وغورېد. منډه یې کړه. ماریا پسې وکتل. څو ګامه لرې یو سیوری ولید. حرکت یې درلود. د سپي غپا یو دم غلې شوه. ماریا په ځیر ځیر ورته وکتل. سپی او سړی دواړه ور روان وو. ماریا په بیړه کېږدۍ ته ننوته. یوه هم ورته ونه کتل. ټول غلي وو. پر دسترخوان له مستو ډکه کاسه ایښې وه. ماریا وویل د باندې یو سړی دی. شېرګل په بیړه کېناست. ټوپک ته یې لاس ور وغځاوه. بوډۍ خپلې پښې ور ټولې کړې. ټوخی واورېدل شو. وړانګې وویل ابا. کېږدۍ ته یو په ونه دنګ سړی ورننوت. شېرګل ولاړ شو. وړانګه او د هغې ورېنداره هم ودرېدې. بوډۍ کېناسته. ماریا په حیرانۍ ورته کتل. دې د لمر سوځولې څېره او لا سپینې لونګۍ په نکریزو رنګ شوې راوتلې سرې څڼې په غره کې لیدلې وې. سړي ماریا ته وکتل. پرته له دې چې مخ ورنه واړوي په ملنډو یې وویل دا خو مو سمه دمه په کور راګډه کړې ده. د وړانګې پښو پړک واخیست. سړي خپل زوی ته سترګې ور واړولې. یوه شېبه غلی و. وروسته یې یو دم چیغه کړه څنګه دې دومره زړه وکړ؟ د شېرګل سر وځړېد. بوډۍ په مړاوي غږ وویل هلک ته خوشکه مه کوه. سړي چیغه کړه د حاجي خدای نور ته ځواب ورکړی دی. ماریا په بیړه ورته وکتل. وړانګې ژر له غولي وروڼی ور پورته کړ. سپخېدلی زوړ بالښت یې کېښود. خپل پلار ته یې وکتل. هغه ولاړ و. بوډۍ په سړه سینه وویل کېنه ساه سمه که، هر څه به خدای سم کړي. سړي بالښت ته ډډه ووهله. تنده یې ګونځې وه. لا سپین پټکي یې په دوړو سپېرې سرې څڼې راوتلې وې. څېره یې د لاټین ژېړې رڼا ته نیولې ښکارېدله. وړانګه ورمخته شوه. لا تورو چایو ډک ګیلاس یې سړي ته نږدې کېښود. چوپه چوپتیا وه. یوه هم څه نه ویل. ټول خواشیني وو. شېبه وروسته سړي سر پورته کړ. شېرګل ته یې وکتل. ورو یې وویل د تورې غونډۍ تر شا یوه زړه کلا ده. څوک نه پکې اوسي، خو دیوالونه یې روغ دي. حاجي خدای نور او نور ملګري به یې سبا سهار 8 بجې هلته درته ماتله وي. نه وخته او نه هم ناوخته، پوره 8 بجې. پرنګۍ وروله او ور ویې سپاره. وړانګې وویل نه. سړي رډ رډ ورته وکتل. وړانګه په بیړه له کېږدۍ ووته. بوډۍ ماریا ته اشاره وکړه. دا به هجرې هم نه ځي. ماریا په بیړه وویل نه زه ځم. شېرګل چیغه کړه چوپ. سړي په حیرانۍ ورته وکتل. د شېرګل سر ځوړند شو. سړي په خوشکه وویل
نه پوهېږم دې پرنګۍ په دومره لنډ وخت کې څه کوډې در باندې کړي دي. د شېرګل شونډې وخوځېدې. هغوی به یې ووژني. سړي په خوشکه وویل بلا مو ورپسې مرداره یې دې کړي. ولې مو دومره زړه پسې تړلی ها؟ د باندې د وړانګې د ژړا غږ پورته شو. ماریا په منډه له کېږدۍ ووته. سړي شېرګل ته مخ ور واړاوه. په خوشکه یې وویل بله نه کېږي. وخته به حرکت کوې. پوره 8 بجې باید زړې کلا ته ور ورسېږې. نه وخته نه هم ناوخته. پوه شوې؟ شېرګل غلی و. چوپه چوپتیا شوه. کله کله به د وړانګې د سونګېدا غږ پورته شو. ماریا به ډاډینه ورکوله. ډېر پورته د یوې بنګنې تیارې نری غږ اورېدل کېده. ماریا مخ واړوه. د سهار په خړه کې یې شاته وکتل. د غونډۍ په لمنه کې یوه توره کېږدۍ ولاړه وه. 3 تورسرو پسې کتل. بیرته یې ورمیخ کوږ کړ. مخ په ځوړند روانه شوه. یو ځل یې بیا شاته وکتل. له هسکو تیږو راوتلې شنې سپاندې، ګونګلان او تیره اغزې یې تر سترګو شول. کېږدۍ تر غونډۍ پټه شوې وه. هیڅ هم نه ښکارېدل. ماریا یوه سړه ساه واخیسته. شېرګل ته یې وکتل. څو ګامه لرې ځوړند سر روان و. خړ پړ ښکارېده. ټوپک یې تړلی و. ګړندي ګامونه یې اخیستل. ماریا پښو ته زور ورکړ. څو ګامه یې واخیستل. یو دم یې چیغه کړه وای! شېرګل په بیړه ور وکتل. د نجلۍ پښو ته نږدې یوې سوی منډه واخیسته. شېرګل ټوپک پسې ونیو. سوی تر یوې لویې ډبرې ټوپ کړل. په اسپاندو او بوټو کې منډه کړه. تر غونډۍ واوښت. ماریا یو دم وخندل. شېرګل په حیرانۍ ورته وکتل. ماریا غلې شوه. شېرګل ټوپک غاړې ته واچوه. ورو یې وویل عجبه نجلۍ مې ولیده. مرګ ته روانه یې بیا هم خاندې؟ ماریا څه ونه ویل. شېرګل خپل تګ ته دوام ورکړ. نجلۍ په هغه پسې ګړندۍ روانه وه. نری باد چلېده. پاس یوه غوټه توره وریځ ولاړه وه. نور اسمان شین و. ښه شېبه ووته. دوی یوه غونډۍ تر شا پرېښوده. د دوهمې په نیمایي کې د بوټوانو لخوا په جوړه شوې نرۍ لاره کې مخ پورته روان و. پا وروسته د غونډۍ سر ته وختل. شېرګل په یوه اواره ډبره کېناست. ماریا ور ورسېده. شېرګل وویل سا به سمه کو. نجلۍ 2-3 ګامه واخیستل. سړي ته مخامخ په یوه بله ډبره کېناسته. شاوخوا یې وکتل. هسکې او ټیټې غونډۍ وې. ژوندی ساری نه ښکارېده. ماریا وویل څو بجې دي؟ شېرګل ګړۍ ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. 5:15. د ماریا پر مخ د اوبو څاڅکی ولګېد. پورته یې وکتل. پر سر یې توره پنډه وریځ ولاړه وه. دوهم څاڅکی یې سترګو ته برابر شو. ځمکې ته یې وکتل. د مار سپین پوستکی پروت و. د شېرګل غږ یې واورېد. ډېر وخت نه لرو. له دې سره ولاړ شو. ماریا وویل څومره لاره پاتې ده؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. ایله 8 بجو ته ورسېږو. ماریا په سړي پسې روانه شوه.
پاو نور ووت. دوی د یوې ټیټې غونډۍ په لمنه کې ګامونه اخیستل. د باران څاڅکي ډېر شوي وو. په نري باد کې د لندې خاورې بوی تاوېده او ډېر لرې یوې زرکې نارې وهلې. دوی ښه شېبه مزل وکړ. تر یوې بلې غونډۍ واوښتل. ماریا وویل: څو بجې دي؟ شېرګل په مړاوي غږ ځواب ورکړ: 6:30. د ماریا شونډې وخوځېدې. دمه نه کوو؟ کوم ځواب یې وانه ورېد. سړی هماغسې پورته خود. 2-3 دقیقې نور هم مزل وکړ. شېرګل یو ناڅاپه ودرېد. پرته له دې چې ماریا ته وګوري ورو یې وویل: څه نه اورې؟ ماریا غوږ ونیو. د یوې بنګنې الوتکې نری غږ اورېدل کېده. ورو یې وویل: نه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. تیاره نه ده؟ ماریا وویل: نه پوهېږم. سړی روان شو. ماریا هم ګام واخیست. شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وختل. شېرګل وویل: دمه کولی شې خو لنډ وخت.